السلام علیکم کتونکو، وخت مو په خیر. نن تاسو سره د هوټل بوکینګ په اړه مکمل معلومات شریکوم. دا چې څنګه تاسو په آنلاین توګه په وړیا توګه د هوټل بوکینګ کولای شئ د بعضو ضروریاتو لپاره. که چیرته تاسو ویزا ته اپلای کوئ د پاکستان یا هلته غواړئ واوسیږئ یا په سفر باندې ځئ، مخکې له مخکې تاسو په وړیا توګه په آنلاین توګه د ځان لپاره هوټل بوک کړئ او د هغه رسید ترلاسه کړئ. نو تر پایه زموږ سره پاتې شئ. له سره تر پایه تاسو ته تشریح کوم. پاتې د نوي ویزا امیر شاه یم. د شاټنګ په نوم زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي او ویډیوګان نور سره شریک کړئ ترڅو نور هم ترې ګټه پورته کړي. که بیا هم کوم څه رانه پاتې شي، کولی شئ د هغې ویډیو په کامنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله ټول کوشش کوم تاسو ته ځواب درکړم. تر ټولو لومړی راځو دلته بروزر ته. دلته دوه قسمه ویب سایټونه دي چې یو د booking.com په نوم باندې، یو agoda.com په نوم باندې ده، چې دلته تاسو کولی شئ په هر هیواد کې په هر ځای کې د ځان لپاره په آنلاین توګه په وړیا توګه او یا د پیسو په بدل کې د ځان لپاره مخکې له مخکې هوټل بوک کړئ او خپل رسید ترلاسه کړئ. نو تر ټولو لومړی دلته چې په بروزر ته راغلی agoda.com لومړنی ویب سایټ تاسو ته ښایم چې agoda.com د دې لینک هم زه تاسو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم، د هغه ځای نه هم اخیستلی شئ. نو دا مو چې خلاص کړو دا ویب سایټ، د هغه نه وروسته بیا تاسو بهتره ده چې لومړی ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. دلته کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ. په دې مو چې کلیک وکړو د نه وروسته تاسو ته دغه صفحه خلاصیږي. دغه صفحه چې درته خلاصه دلته نوم، تخلص، ایمیل، پاسورډ او بیا ځلې پاسورډ نوشته کوئ. بیا په دې باندې کلیک کوئ. په دې مو چې کلیک وکړو بیا لاندې راځئ او ساین اپ باندې کلیک کوئ. ساین اپ باندې چې کلیک وکړو یو ایمیل امکان چې تاسو ته هغه ایمیل چې تاسو دلته نوشته کړی وي د ایمیل ته یو کنفرمیشن درسي، هغه کنفرم کړئ. د هغه نه وروسته بیا بیرته تاسو د سایټ ته چې راشئ بیا ساین ان باندې کلیک کوئ. په لاګین باندې چې کلیک وکړو ساین ان باندې دلته هغه خپل ایمیل نوشته کوئ او پاسورډ یې نوشته کوئ، کوم څه چې تاسو مخکې ورته انتخاب کړی وي. بیا ساین ان باندې کلیک کوئ. په ساین ان مو چې کلیک وکړو تاسو لاګین کیږئ. چې لاګین شوئ دلته تاسو هغه نوم راځي. نو اوس راځو دلته که کوم هیواد کې په کوم ښار کې په کوم ځای کې تاسو غواړئ د ځان لپاره هوټل بوک کړئ. لکه د مثال په توګه اکثره د ویزاو لپاره تاسو نه هوټل بوکینګ رسید غواړئ، لکه د پاکستان میډیکل ویزا دی یا تورست ویزاوي دی او یا هم د نور کاروبار لپاره ځئ. تاسو کولی شئ دلته د ځان لپاره خپل ځان ته هوټل بوک کړئ. دلته راځو لومړنی تاسو هغه خپل ښار نوشته کوئ. د مثال په توګه زه نوشته کوم اسلام آباد. صحیح ده، اسلام آباد پاکستان. دا مو چې نوشته کو بیا دلته تاسو هغه خپل ورځ ټاکئ، یعنې د کومې ورځې تر کومې ورځې تاسو غواړئ چې هلته واوسئ په دې هوټل کې. زه غواړم چې په 20 تاریخ نه تر 20 یا 40 تاریخ پورې یا د 40 نه تر 20 تاریخ پورې هلته د ځان لپاره هوټل بوک کړم. بیا دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې څو کسان یې تاسو، یعنې 2 کسان یې یا فیملی ځئ یا ګروپ یې یا بزنس ټریول لپاره تاسو ځئ. تاسو فقط دلته خپل کسان انتخابوئ او د هغه نه وروسته بیا تاسو هغه اتاقونه انتخابوئ چې څو اتاقونه تاسو غواړئ بوک یې کړئ. نو زه یو کس یم، یو اتاق د ځان لپاره غواړم. بیا سرچ باندې کلیک کوم. دلته شهر مو انتخاب کړی دی، یعنې هر شهر تاسو کولی شئ سرچ یې کړئ. که چېرته په هغه شهر کې ستاسو لپاره هوټل وي دلته ټول لیست تاسو ته خلاصېږي لکه څنګه چې ما ته خلاص و. نو په دې ځای کې ګورئ ښه بعضې هوټل دي چې هغوی شرایط یې تبدیل وي، لکه دغه هوټل چې ده پاپولر ده او په یو ساعت کې تاسو ته بوکینګ درکوي. دې لپاره ماسټر کارت یا کوم پیسو ته ضرورت نشته او په وړیا توګه تاسو کولی شئ لکه څنګه چې دلته نوشته دي. او دلته چې دی دغه هم په وړیا توګه درکوي تاسو ته، دا هم تاسو ته په وړیا توګه درکوي. او په دې هوټل کې دوی وړیا نوشته کړی نه ده، امکان چې دوی تاسو نه د ماسټر کارت معلومات وغواړي، خو پیسې مخکې نه تحویلېږي، یو څه فیصد ورته تحویلېږي. په کومه باندې بوک ویتاوټ کریډټ کارت لیکلی وي په هغه تاسو یعنې وړیا توګه د تاسو د کریډټ کارت یا ماسټر کارت بانکي اکاونټ معلوماتو ضرورت نشته. نو راځو موږ دغه هروي اسلام آباد هوټل باندې کلیک کوو. غواړو چې په همدې کې بوک کړو. که بیا هم غواړئ چې د هوټل په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ فقط همغه هوټل باندې کلیک وکړئ. دلته مکمل د دې هوټل په اړه تاسو ته معلومات ټول خلاصېږي، لکه دلته چې مکمل لیکل شوي په کوم ځای کې ده، ادرس یې ده او کوم اتاقونه لري، څنګه اتاقونه دي د دې هوټل او لاندې دغه نور سهولتونه چې کوم لري دا ټول دلته تاسو ته نوشته کېږي. لاندې نور هم کولی شئ چې ولولئ. نو زه خلاصه بیرته راځم. دلته په دې ځای کې ریزرو هوټل باندې کلیک کوم. صحیح ده، ریزرو هوټل باندې چې کلیک وکړو دا ستاسو لپاره ریزرو کېږي او کومې پیسې نه درنه اخلي، لکه څنګه چې دلته لیکل شوي it's happening. نو بیا وروسته تاسو ته دغه صفحه خلاصېږي. که چېرته تاسو د بل چا لپاره بوکینګ کوئ نو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. please take if you are booking this booking for someone else. بیا دې باندې کلیک کوئ، د هغه شخص نوم ورکوئ. په دې ځای کې د هغه شماره ورکوئ، هیواد ورکوئ او لاندې ورته نوم لیکئ چې یعنې تاسو د چا لپاره بوکینګ کوئ. دلته د مثال په توګه زه د احمد لپاره بوکینګ کوم. سمه ده، که د ځان لپاره کوئ بیا په دې نقطې
دې باندې کلیک مکوئ. هغه تاسو په کوم نوم باندې چې راجستریشن کړی د اکاونټ می جوړ کړی تاسو په نوم باندې مکمل بوکینګ کیږي. دلته بیا لاندې هیواد انتخابوي چې هغه کس په کوم هیواد کې ده. د ټول می چې انتخاب کو بیا بوک نو باندې کلیک کوئ. لکه څنګه چې دلته لیکل شوی کریډټ کارت ماستر کارت ته ضرورت نه لري. په همدې توګه لکه څنګه چې زه پر مخ ځم تاسو کولی شئ د کنفرمیشن ترلاسه کړئ. نو په همدې توګه تاسو هوټل بوک شو په وړیا توګه او د دې هوټل بوکینګ یو رسید لکه دغه د اګوډا ډاټ کام چې ده دغه یو رسید تاسو ایمیل ته درغی. سمه ده یو کنفرمیشن او دغه رسید تاسو ایمیل ته درغی. کولی شئ پی ډي اف فایل وي خپل ایمیل ته لاګین شوي او دغه رسید له ځان سره پرنټ کړئ. سمه ده په دې کې هغه ټول ستاسو وخت او ټول هر څه لیکل شوي وي. یو دغه ویب سایټ ده او بل ویب سایټ تاسو ته معرفي کړم چې هغه د بوکینګ ډاټ کام په نوم باندې ده. بوکینګ ډاټ کام په نوم باندې په دې کې په همدې توګه لومړی تاسو ځان راجستر کوئ. بیا چې راجستر شوئ بیا لاګین باندې کلیک کوئ. په لاګین چې کلیک وکړو په همدې توګه دلته تاسو کولی شئ هغه ښار چې په کوم ځای کې تاسو غواړئ ځان ته هوټل بوک کړئ نو هغه نوشته کوئ. دلته هم زه اسلام آباد نوشته کوم. اسلام آباد مو چې نوشته کړو دلته په دې ځای کې هم تاسو هغه ورځ انتخابوئ چې د کومې ورځې نه تر کومې ورځې پورې تاسو غواړئ ځان ته هوټل بوک کړئ. یعنې دلته انتخاب کړئ. د نه وروسته دلته څو کسان یاستئ تاسو د مثال په توګه که تاسو 15 کسان یاستئ 15 نوشته کړئ او که چېرته 3 کوټې غواړئ 3 نوشته کړئ. که چېرته 1 کوټه غواړئ 1 نوشته کړئ. دا مو چې نوشته کړل بیا سرچ باندې کلیک کوئ. په سرچ مو چې کلیک وکړو نو تاسو ته د مکمل د هوټلونو لیست خلاصیږي. دلته هم که څنګه تاسو که دلته راشئ غواړئ چې پیسې نه کوئ بوک وداوټ کریډټ کارت په دې باندې چې کلیک وکړئ هغه هوټلونه چې کریډټ کارت ته ضرورت نه لري ستاسو د کریډټ کارت معلومات نه اخلي په وړیا توګه بوکینګ پکې وکړئ. همهغه هاروي هوټل دلته په دې سایټ کې هم راجستر ده. کولی شئ په وړیا توګه دلته هم بوکینګ وکړئ او که چېرته غواړئ پیسې ورکړئ پیسې هم ورکولی شئ. پاته د نوي چې دلته تاسو ته ټولې پیسې نوشته کېږي چې څو روپۍ دوی اخلي هغه کومې ورځې چې موږ او تاسو یې ټاکلي دي. که ورځې کمې وټاکئ د پیسو تعداد کم راځي. که زیات وټاکئ بیا زیات راځي. یعنې هغه اسټیمیټ د پیسو هم تاسو ته دلته آنلاین کېږي. نو دغه بوکینګ چې ده حقیقي ده. که چېرته تاسو غواړئ په هغه هوټل کې واوسئ ژوند وکړئ نو دا پیسې چې کومې تاسو ته دلته ښکاره کېږي د یو شپږو کسانو لپاره څو تاکونه دي هغه ټول تاسو دلته ښکاره کېږي. 72,000 یعنې په دې تعداد 52,000 بعضې کټګریانې لري. دا ټول کولی شئ چې تاسو انتخاب کړئ او دې نه وروسته لاندې چې راشئ دلته هغه د خپلو پیسو تعداد انتخابوي. کمترینه 72,000 ده. دا مو چې انتخاب کړو بیا آی ویل ریزرو په دې باندې کلیک کوئ. په دې مو چې کلیک وکړو بیا دغه صفحې سره مخامخ کېږي. دې صفحې سره چې مخامخ شئ دلته یو څو پوښتنه دي چې تاسو د کار لپاره ځئ که همداسې ځئ. که د کار لپاره ځئ یس باندې کلیک وکړئ که نه ځئ نو باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو خپل نوم نوشته کوئ ایمیل نوشته کوئ. ایمیل نه وروسته که چېرته تاسو خپله ځئ نو آی ام د ګس باندې کلیک کوئ. که چېرته د بل چا لپاره بوکینګ کوئ آی ام بوکینګ فار سمون ایلس باندې کلیک کوئ. بیا دلته د هغه کس نوم ورکوئ او که خپله ځئ همدغه تاسو ته کفایت کوي. ستاسو معلومات مخکې چې کوم اکاونټ مو جوړ کړی لاګین شوي یاستئ هماغه دلته دوی خپله اخلي. نو لاندې راځئ که چېرته نور اضافات شوي موټر مو په کاروي په رنټ باندې تاسو کرایه باندې موټر اخلئ یا نور ایرپورټ کې تاسو کوم کومک ته ضرورت لري هغه هم تاسو ته درلیږي دوی موټرونه. لاندې بیا راځئ دلته نیکسټ اند ډیټیل باندې کلیک کوئ. په ډیټیل باندې چې کلیک وکړو دا هوټل هم تاسو ته بوک کېږي او تاسو کولی شئ چې د دې ریسپټ هم ځان سره بوک کړئ. په دې ځای کې تاسو نه یوه شماره غواړي. هره شماره چې وي تاسو یو شماره دلته نوشته کړئ. دا مو چې نوشته کړله د هغه نه وروسته بیا تاسو ته یو اس ام اس هم درځي یعنې یو پیام درځي. هغه مو چې پیام مو چې ورکړو بیا تایید کېږي ستاسو شماره. بیا کمپلیټ بوکینګ باندې کلیک کوئ. کمپلیټ بوکینګ هم چې کلیک وکړو یو بله صفحه تاسو ته خلاصېږي. هلته تاسو ته لیکل کېږي چې پرنټ یور بوکینګ بټن باندې چې کلیک وکړئ ستاسو بوکینګ ډاونلوډ کېږي او هغه کولی شئ پرنټ یې کړئ. بیا چې کله خپل اکاونټ ته راشئ لکه دلته اګوډا ډاټ کام ته چې راشم دلته زه لاګین شوی نه یم. د دې لپاره اګوډا ډاټ کام ته چې راشم دلته زه لاګین شوی یم. هغه کوم بوکینګ چې تاسو کړی مای بوکینګ باندې چې کلیک وکړئ کولی شئ په خپل بوکینګ هغه کوم بوکینګونه چې تاسو کړي وي هغه ټول دلته تاسو ته معلومیږي. لکه دغه چې اوس بوک کړو که غواړئ تغیرات پکې راولئ ایډیټ باندې کلیک وکړئ او که مو خوښ نه وي بیخي کینسل کړئ. نو ډېره زیاته مننه چې تر دې وخته زموږ سره پاتې بیا هم تاسو نه هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګان نور ملګرو سره شریک کړئ تر څو دوی هم ګټه ترې پورته کړي او موږ سره هم یو څه همکاري وکولی شئ. مننه او ښه وخت ولرئ.